بسم الله الرحمن الرحیم. په ځینو رسنیو کې خبر لاس په لاس کېږي چې د بلخ پوهنتون لوحه چې مخکې دانشګاه پر لیکلې او دانشګاه ځینې حذف شوی او پر ځای یې پوهنتون لیکلی. یوه یادونه باید وکړو چې د لوړو زده کړو وزارت په قانون کې په ملکي قانون کې په 3مه ماده کې د لوړو زده کړو وزارت اړوند ټول اصطلاحات تعریف شوي دي. مثلا پوهنتون یعنې څه، مؤسسه یعنې څه، انسټیټیوټ یعنې څه، محصل یعنې څه، دا ټول اصطلاحات تعریف شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت په قانون کې یوازې اساسي او کلیدي لفظ تعریف شوی دی، هغه پوهنتون دی. د دانشګاه په نوم په قانون کې هیڅ شتون نه لري. او دوهمه خبره، دغه قانون د 40 کالو راهیسې دغه قانون دی او په تیر جمهوریت کې هم قانون د لوړو زده کړو وزارت ملکي قانون دغه و چې دانشګاه لفظ نشته، یوازې په افغانستان کې به د پوهنتون لفظ استعمالیږي. په لحاظه په پښتو کې د بلخ پوهنتون او په دري کې پوهنتون بلخ